دې څه دی سبحان الله چې موږ د دې خبرې عقیده لرو د دې خبرې اقرار کوو چې الله ته د هر عیب نه پاک دی نو چې ته ماته ووایې چې ګوره تا کې څه عیب نشته اگر چې زه د عیبونو ډک یم زه به خوشحالېږم که نه به خوشحالېږم که زه تا ته ووایم چې یاره څونه ښکلې تا کې عیب نشته څومره ښه وجود دی تا کې عیب نشته څومره ښکلی علم دی د علم عیب نقصان هم تا کې نشته سره د دې چې دا هر څه ناقص دي ته به خوشحالېږې که نه نو چې زه الله ته ویم چې یا الله تا کې څه عیب نشته الله زه وده کېږم خوب ته محتاج یم تا له خوب نه راځي ته خوب ته محتاج نه الله زه ستړی کېږم خدای په تا ستړی نه راځي الله ماله مرګ راځي تا له مرګ نه راځي الله زه بیمارېږم تا له مرض نه راځي الله زه بل ته چغې وایم ته چاته چغې هېڅ ضرورت دې نشته نه چاته چغې وې د ټول قدرت طاقت مالک پروردګاره دی الله زه ښځې ته محتاج یم ستا ښځې ته حاجت نشته الله زه بچو ته محتاج یم ستا بچو ته حاجت نشته که زما خپل بچي نی نو پردې بچې غېږ کې ونیسم پالمې ستا دې ته حاجت نشته زه پلار ته محتاج یم ستا پلار هم نشته ستا نیکه هم نشته ستا بره نسب هم نشته ستا سخر خواښ هم الله نشته خدای تا کې هیڅ احتیاج نشته مخلوق ټول تا ته محتاج دی رښتیا ووایه په دې یو سبحان الله کې دا ټولې خبرې پرتې دي چې ته یو ځل سبحان الله وایې دا ټولې خبرې پرتې دي الله ته د شریک نه پاک تا له شریک نشته ستا شان چې څومره اوچت دی شریک نشته ستا صفات چې کوم دي هغې کې تا له شریک نشته ستا په شان علم د بل چا نشته ستا غوندې طاقت الله د بل چا نشته ته چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي دا سپومې نور دې له چکرې ورکړي دي دا ستوري او دا کائنات پروردګار ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول خطا او بیا بحمده مقصد سره چې څومره ښکلي صفتونه دي الله دا ستایي تر دې مستحق د ټولو نه لوی صفت وجود دی خدایه زما څه وجود دی مخکې نو وروسته به بیا وجود ختمیږي ستا وجود ازلي او بدي د ختمېدو والا نه دی زما به څه علمي د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه ناقص علم یو شی راته دوه ښکاري خدای ستا په هر ځای کې نظر دی ستا په هر شي نظر دی پروردګار په ځمکه کې دننه چې زمیندار کوم تخمونه اونولي دته پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی پروردګاره تا ته یو دانه معلومه ده ولا حبة فی ظلم د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼه چې د اونو نه غورځېږي خدای ته معلوم دی کم نری تخمونه د شړشم او د کبل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي په خدای قسم الله ته یو معلوم دی په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دی الله پیدا کړي دي الله ته دا علم دی په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول ارس علم په مخ کې په وروستو په جنت په دوزخ په قبر په قیامت په دې ارس د خدای علم خدای ته ډېر لوی قادر الحمدلله کې دا ټول ستا په شان قدرت طاقت ته بل چا نشته زه به دنه څپېړه وباسم دی به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي خدای تاسو رانیوي نه شي زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار که مو کینې او که مو پاسې که مو سملې او که مو روغې که مو وجنې که ژوند راکې که زوی چاله ورکې که لور ورکې که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې که څوک شان پیدا کې دا هر څه ستا په لاس کې دا الله لیدل دا الله اورېدل دا الله خبرې دا د خدای صفتونه دي ژوند ورکول مرګ ورکول عزت ورکول ذلت ورکول دا ټول کائنات چلول کل یوم هو فی شأن دا ټول سیستم روانول د دې ټول ارس قایمون کې ذات الله دی
د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو رکوټي ټکي کې رالل چې بحمده دی. العظیم خدایا ډېر لوی یې په شان کې، شان دې ډېر لوی دی، دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا. العظیم خدایا د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري. العظیم خدایا د افعال او د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي کولی. طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی دواړه راغلي، درې واړه. شرک په صفاتو کې، په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم. شرک باندې الله ډېر خفه کېږي. په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفتونه رالل، په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه رالل، په دې دوه ټکو کې د خدای ټوله لویي راله، په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بړایي راله، په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هېچا نشته. په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسم عیب نه پاک دی. موږ د عیبونو مجسمې یو پتا کې نشته. رښتیا ووایه په دې دوه ټکو کې دا ټولې خبرې راغلې، نو چې دا ته ووایې نو الله به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي. نو ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دغه دوه ټکي دي. الله ته خوښ دی، د الله خپل صفت خوښ دی، زما نه دی خوښ، زما خپل صفت خوښ دی. سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري. یو هلک به ډېر ښکلي خشته به وي، جینکۍ به پرې بینېږي، دومره ښکلې به وي، خو چې دی بوډا شو، ملی راټیټه شوه، غاښونه یې ورته خولې کپه شوه، مخ یې چیچړ شو، روزې پرې راپرېوتې، بس ختم. حسن لا یو جینۍ به ډېره خوبصورته به وي، ځان به ترې روکي، رشتې به ورته پلین ولاړې، زه کوم زه کوم زه کوم. خو دا جینۍ چې کله بوډۍ شوه، غاښونه یې وتل، مخ چیچړ شو، سترګو نه اوښکې چخې بهېږي، ملی راټیټه شو، حسن لاړ ختم. یو ملا به وي، ښکلی عالم به وي، طالبان به ته ګیر چاپېره ته وي، سبق به ته زده کوي، چې بوډا شو هېر شو. یو حافظ دی د قرآن شریف، هر څه ورته یاد دي، بوډا شو هر څه یاد. یو سړی د عزت خاوند به وي، اخره کې بې عزته به شي. یو سړی بادشاه به وي، بادشاهي به ترې لاړه شي. د خدای بادشاهي د الله نه تللی شي؟ چېرې نه. یو سړی به د مضبوط طاقت خاوند دی، پهلواني به کوي او جنګېږي به د غټو پهلوانانو سره، خو چې بوډا شو هلکه وي د ریټایرمنټ واخیست، بس دی نور پهلواني نشي کولی، دی نور باکسنګ نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور کرکټ نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور فوټبال نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور والیبال نشي کولی، دا ریټایر شو. د ده طاقت کمزوری شو، ختم شو. زما په رب قسم کې زما د رب طاقت نه ختمېږي، قدرت ته ختمېږي. نو چې زه د الله صفت کوم او دا صفت د الله نه نه ختمېږي، زما صفت ما د الله راکړي، د خدای راغله چا نه دي ورکړي، ذاتي صفتونه دي. نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. بیا په دې صفتو د قیامت پر ورځ به تله ډکېږي. تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ، وی الله د قیامت پر ورځ چې ته پې وزن کې دا تله راته وښایه. نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت. نو چې په هوش کې راغی نو جاړي جاړي جاړي. ولې جاړي؟ الله دا خو دومره غټه ده، که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچوې، په دې پوټې ګوټ کې ځایږي، خدایا زما په عمل به دا څنګه کېږي؟ دون عمل له کوم ځای نه راوړو؟ کوم ځای نه دون عمل لا پیدا کړم؟ الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم په یو کجورې م ډکولی شم، فکر مه کوه. او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف المیزان، نیمه تله پې ډکېږي، نیمه، والحمدلله یملأه، باقي نیمه په الحمدلله ډکه شوه. نو په دې دوه ټکو دې پوره ترې ډکېږي. دونه مهربانه ذات شته؟ ته ووایي
دا الله نه راوالي او موږ ته راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي بدقسمت اوس په هم نه دی. هاي الله په خوشحاله شي، تله په ډکه شي، ژبه باندې اساني دي، ستړی کېږي پیم نه. او حضرت ابو هريره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې سل کرته وي محیت ذنوبه ګناهونه به ختم شي. وان كانت مثل زبد البحر اگر که د دریاب د زګ عمره ولې دي. او یو روایت کې راځي وان كانت اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولې دي. وإن كانت مثل زبد البحر د دریاب د زګ عمره. بل دې کې راځي چې د دریاب د زګ نه ډېر ولې دي. دا به خدای معاف کړي. ټول به وایي که خیر انشاءالله. اذان له وظیفه کې دا هغه وظیفه ده چې ما ته زما پیغمبر مبارک ښودلې ده. دا هغه وظیفه ده چې رسول الله مبارک ته الله په زړه کې اچولې ده. دا هغه وظیفه ده چې الله په خوشحاليږي. دا هغه وظیفه ده چې تل په ډکېږي. دا هغه وظیفه ده چې ته په ستړی کېږي نه. دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفاتونه پکې دننه پراته دي. بل دا هغه وظیفه ده چې پیغمبر مبارک خپل نیازبینې لور ته ښودلې. د پیغمبر په ټولو لونو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او دا په حضور پاک ډیره زیاته ګرانه. دا اولاد ټول پلار ته ګراني، مور ته ګراني، لیکن دا بعض اولاد نسبتا لږ زیات ګراني. نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه، کشره وه. چې مور یې وفات شو دا ترې ماشومه پاتې شوې، نورې غټې وې، دا وړه پاتې شوې ده. د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی. او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشت. ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی. دا چې بتلو د شانه بدیو قتل تا به رسول الله مبارک روان دی په داسې انداز بتلا. او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کار به نه کړ. داسې روز به نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د فاطمه کې دا سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سردار ده. دا داسې د پیغمبر خوښه. او چې کله به دا راغله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته. نو حضور پاک ورته ځای نه پاڅېده، نو ځان ته به یې رانږدې کړه، قبلها ښکل به یې کړه. او چې کله به رسول الله مبارک دې کړله دا به پاسېدی مه پاسې. او کله به پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه، ښکل به یې کړه. غرمه م ورکړه حضور پاک ته دی. یو ځل د غرمې ورغی حضرت علي رضی الله عنه کور کې نو وی ای نبن عمکې د تره زوی دې څه شو؟ د پلار د تره زوی خو خیر د تره زوی ورته وایي خاوند دې څه شو؟ وی ما سره یې جګړه وکړه، بار ووت، ما سره یې نن غرمې آرام ونه کړ قیلوله. حضور پاک چې ورشي علي وګوره کم ځای دی. صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی، وده دی. نبی علیہ السلام ورغی په خاورو پروت وده. حضور پاک ته خاورې وڅنډلې. قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه. او بویه د حضرت فاطمه سره ولا جوړه کړه. انتهایی خوښه وه د حضور پاک. فاطمة بزغة مني، زما د غوښې ټوکړه ده فاطمه. من احبها فقد احبني، که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه. من ابغضها فقد ابغضني، که چا دا خفه کړه زه خفه کړه. او بل حدیث کې راځي دې کې نه بلکې چې چا پیغمبر خفه کړه الله خفه کړه، او چې چا الله خفه کړه الله به سزا ورکړي.
سفر نه چې به حضور پاک راغی کله به نیغ جومات ته لاړ او د جومات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کړله بچې څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان ته رانږدې کړه پې ور پرېوته غوږ یې ورته نږدې کړ نو چې د اوچته شو نو په ژړا شوه نو بیا یې ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو هغه د اوښکو خندا یې وکړه عایشې بیبي دې تپوس وکړو نه د پلار راز نه پاش کوم نو د وفات نه پسې دې تپوس وکړو وایي دا عجیبه کار و هم یو وخت ژړا و هم خندا ویو چې رانږدې یې کړم راته وفرمیل چې بچې دې بیمارۍ کې زه دله روان یم صبر وکړې ګورئ صبر وکړې چغې به نه وې فریاد به نه کې ماله ژړا راله د پلار په جدایۍ بیا رانږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې نو ما وخندل خوشحاله شو او کله چې رسول الله مبارک وفات شو بیا څونه دړمنه ده صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرن الليالي وی داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل که دا په دې ورځو ور پرېوځي دا د ورځو شکل په بدل کې دا ورځې به شپې شي شلو کالو عمر کې وفات شو لږ د پاسه یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریب له دنیا نه لاړه او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې حضرت انس وی چې رسول الله مبارک هم دفن کړ خاورې مو واچولې چارې بیلچې په اوږه مې او را روانو دره ته لاره کې ولاړه اواز یې وکړ انسه لم یخشو انسه لم خوشحاله شو چې د الله په رسول مو خاورې ورواړولې دومره دړمنه وه د الله رسول دی د حضرت فاطمې پلار دی بل شان پلار دی شلو کال عمر علم خوشحاله شو علم یخ شو زما په پلار د پاسه هم خاورې واړولې د حضور پاک د وفات ته شپږ میاشتې پس د دنیا د لاړه شپږ میاشتې دا د کوره بار نه درو شپږ میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده دومره پیغمبر پسې خبره د رسول الله مبارک عجیبه شان یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو هغه قچره موږی یې وویسته لاړه سترګو نه قطار اوښکې را روانې دي په مدینه کې یو شال کیو سره یې لاندې کو دانې پکې وګورو ساروي رسول الله مبارک پسې خفه دي ساروي ځان د غمه وجني دې شاه زما مبارک پیغمبر سورلي کړی هغه د پس په دې سوري یا فاطمه خدي لور الله اکبر چې علي صاحب ته کله په نکاح کړی بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی په خپل خاندان بهترین انسان سره ما نکاح کړی زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې داسې لور څومره ګران دی لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپله تاول جرندې مشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم قلقول میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو ما خپله هسې کله یو ځل نیم میچن له چکر ورکړی دی مې ورېږه ګور مونږ به د کلو کې به د کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاوونه
یو سرمن و یو سرمن ساروی دروازه به په استا غیا چولا د شپې به خود خاوند د کېدل دا جون تیر کړی نو علي ورته وی فاطمه وی بابا له غلامان راغلي دي دلاله شی غلام ته وغواړه چې د سره لږه سانتیا پیدا شي چې دا راله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلي وزر ورکړ الله حضرت علی وی زو فاطمه ملاستو دیکھ حضور پاک راغی مونږ پاسې دوی ما پاسې کینا استخفی مبارک او غزولی ودا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده بچې څنګه راغلی دونه حیا و چې غږ یې نه کوم فاطمه بچې څه راغلی حیا حضرت علی ورته وایي دا الله رسول دا ما درلېږلی و دا په خپله میچن تاوي لاسو کې غوټې پیدا شوي غوټې دا په خپله میچن تاوي ګران کار دی دا استه گیا په خپله اچوي یو سرمن د منکره دروازې په استه گیا چې د شپې په دواړو د کېږو او بکې په سرمنو تاسو خوب موږ په تولی خوب نه راځي موږ په فومونو خوب نه راځي اعلی فوم ګورو دا کمزورې دی نه ښه فوم ګورو دا الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکوو موږ له الله سره نه کړل موږ ډېر ناشکره یو موږ د الله ډېر ناشکره یو موږ د الله په جیبې کې ګرمې اوبه راکړې هیټرې راکړې په وړې کې سیګان پکې راکړل هر څه خدای راکړل الله موږ دا شکر ادا نه کوو موږ له شکرې طاقت راکړه الله موږ له شکرې طاقت نو ما ورته وی چې بچې فاطمه لاله شه حضور پاک له غلامان راغلي کې غلامې در چې تاسو سره کار کوي لکه صراحت بدل د دوارو جهان مبارک پیغمبر دې انصاف نور دې انصاف سپو میں حضور پاک مبارک اخبر نیاز بھی نہیں ڈرتا ہوئی بچے د بدر یتیمانان ډېر محتاج ترغبون کې راوړو خپل بچو راوړو یتیم دې غرق شي او غریب تباه دې خو چې زما خېټه مړه شي زما بچي مړه ټول نیاز بھی نه بچے د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې پلارانې په جهاد کې شهید ابرهان بغویله ورکړه تا ته یو شیخ یم چې د مرګي نه ډېر بهتر دی چې کله سملې بچې درې دېرش کرته سبحان الله وایه درې دېرش کرته الحمدلله وایه او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه دا د مرګي او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر د حضور پاک سونه انصاف او څومره دومره نیازبینه لور کشره لور عمر نه کمه لور په کار دعوه چې ورکړی وي قرآن کې ورته الله ویلي دي واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى چې د پیغمبر رشتہ دار د نورو نه مخکې دی ورکوه لیکن بیا نه ورکوي دا انصاف دا کلمات یو نو چې خپلې نیازبینې لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم څیزونه ښیي خو فایده به یې پکې چې د تسبیح فاطمي وایي دا پکې پراته دي په سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کې دا پراته دي سبحان الله پکې راغی او الحمدلله په بحمده کې پروت یو معنی او الله اکبر فالعظیم کې پروت دی العظیم چې کوم معنا ورکوي دا د الله اکبر معنا ده
نو ګوره تسبیح فاطمی پکې راغلی. دریم تسبیح الملائکه، پاسمان کې فرشتي چې کوم تسبیح وای سبحان الله الحمدلله. فرشتو ته خو پته ده چې کوم شی د الله ډېر خوښ دی. تسبیح الملائکه بشو. او زما ورو یو بل درته ووایي دا شیطان چې دی که نه حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړي پرېږدي نه. اذا غفل وسوسه، چې کله دا بنی آدم د خدای نه غافل شي دا شیطان ورته وسوسې چې د ګناه. و اذا ذکر الله خنسا، او چې کله دا انسان د الله ذکر شروع کی نو دا شیطان بیا پټیږي تختی. دا د الله ذکر شو سبحان الله سبحان الله العظیم وبحمده د خدای ذکر شو نو بل فائدہ دا ده چې شیطان به تختی. چې دا وې نو شیطان چې کم خلق تم ستا پر لخ کړي دي اب تختی ده بل فائدہ شو. او زمارو بل فائدہ سده یو واقع بلته ذکر کړه. حضرت یوسف علیہ السلام چې کله د مصر بادشاہ شو سخت خو په لري تیر شو رومو کې وغورځم بیا جیل ته ولاړ. خو چې کله د مصر بادشاہ شو نو په مصر کې قحط و قحط نو د غله ټوله سنبال کړی وه. قرآن شریف کې راځي بادشاہ خوب لیدي هغه تعبیر دی چې ټوله غله سنبال کړی وه نو په کنټرول به یې ورکول ګزارش سره. پخوا زموږ په دې وطن کې هم چې کله چینی مینی نه کېدل نو بیا به حکومت په کنټرول چینی ورکول نو غله به یې په کنټرول ورکول نو خلک به راتلل او ده به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره نو وله به یې ورکول. نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته او د یوسف علیه السلام نه غله وغوښته نو هغه وله غله ولیکله نو خادمان ورکړله. یو ورځ دی پس د هلک بیا راغی چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکې نو هغه غله یې وله ورکړه نو بیا راغی. یو څو ورځې پس بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویې لکه ته خو دوه درې ځله راغلې که نه ویا نو ته پې څه کوې په دې غله دا خو ګوره قحط دی دا خو مونږ لږه لږه ورکوو هغه چاله ورکوو چې کوم مجبور خلک دی او ته روزانه راځې ته یې خرڅې که څه چل کوې هر وخت مونږ چاله غلې نه ورکوو. دا هلک ورته وایي چې بادشاه سلامت ولیکه که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې در سره وکړ ګورې چې څونه غواړم بیا به راکې دا ټوله خمبې او دا هر څه به بیا راکې که ځان مې درته وښه بس هغه قلم کېښود وایي ته څوک یې اول ځان وښه وایي بس ما پرېږده وه که نه ولیکه غله دومره راله ولیکه نه لیکه ته یې څوک زما وروڼو کې څوک یې که څوک یې وایي نه زه هغه کس یم چې پتا زلیخې الزام ولګوو سپۍ دې ما کړی او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام نه خو الله حسن ورکړی نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه خاصه کمره هغه یې ورته ناوې کړې وه پالنګ یې ښودی و ځان یې ناوې کړی و خشته کړی او یوسف علیه السلام پرې غلام آواز وکړه راشي او چې څنګه یې دننه کړ نو دروازې یې ټولې جرنده کړې یوه بله 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 او چابیان یې ځان سره کېښود. خدای دا څه پاک جنجال واورېده. یوسف علیه السلام ته زلیخې وی ما ته نه ګورې هغه به ښکته کتل وی نه تا ته ولې وګورم زه خو ستا غلام یم چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه تا ته ولې ګورم یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي ځان ته یې مایل کوه دا جال دی ګیره یې
وی د ټولو نه مخکې به دا پټېږي. یوسف دا مخ دې څومره خشته دی، دا لاسونه یې څومره ښکلي دي، دا ویښته یې څومره خشته دی. وی دا چې قبر ته لاړ شي وبه دوړېږي ختم. یوسف ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم، ته څومره ښکلی، دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه. نن به زما خبره منې، ګناه به کوو. یوسف علیہ السلام متسوی اللہ اکبر او توی انه ربی احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون. مالا چې دا خپل ځای راکړی دی د بادشاه دا کور، دا د خپل حسن د وجې نه دی او دا چا راکړی دی؟ الله. نو الله خفه کړم، دا سترګې خدای راکړي دي، نو الله خفه کړم، تا ته وګورم خو الله خفه کړي. دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم. ولې؟ دا سوچ وکړه. ډېر خلک نن مال په ډمو نولي، په اجلاګانو نولي، په زناکارو لګئ، په ډمو لګئ. دا چا درکړی دی؟ الله. دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګو؟ دا جبا، دا سترګې، دا غوږونه، دا مخ، دا الله راکړی دی. نو زه پې خدای خفه کړم، زه خو په ډېر بې وقوف یم چې زه په دې الله خفه کړم. ولې په الله خفه کړم؟ نن دې الله خفه کړ نو دا چې کوم ذات دا اندامونه او دا حسن درکړی دی، دا زور به درنه وباسي، پرېږدي به دی نه، یا به توبې وباسي او توبه به دې نه قبلېږي. او ته وی انه ربي احسن مسواي. دا ښه ځای چې راکړی دی د شکل نه وجې، ښکلي شکل نه وجې خفه کړم. انه دا خو زه به ظالم شم، ظالم نه کامیابېږي. زلیخا ورپسې راپاڅېده، وی نن په زور به دې ګیروم. یوسف علیه السلام لږ سوچ وکړه چې یا خدایه دا خو زه ګناه په ما په زور نه شي کولی، خو لاس به خامخا رااچوي. نو چې یو ښځه ما ته لاس هم راواچي زما دپاره لویه خبره ده. زما سه وجود سره دا جنګېږي، ما به پرېږدي نه، زه به د ځان ساتم، خدا به ما ته لاس راچي، دا هم لوی ګناه. نو خدایه زه به خپل وس وکړم، دروازې ته روان شو. انسان دا وس خپل وس پکې، دا به نه وي چې دروازه خو جرندره څوک نه، خپل وس یې وکړ روان شو. د ګناه نه ډېر خلک ما ته ټېلیفون وکړي، یاره چې یو ګناه کې مبتلا یم، څه وکړم؟ توبې مې مو ویستې، قسمونه مې مو خوړل، خو بیا دا ګناه کوم. زه ورته یم د ګناه ځای بدل کړه، چې کوم ځای درنه ګناه کېږي دا ماحول بدل کړه، پخپله به ټیک شي. که د اوبو په ډنډ کې ولاړې او ته د زمزم اوبه په ځان باندې اچوې نو ته نه پاکېږي، ته به د دې ډنډ نه ځان وباسې نو چې په عامو اوبو غلامې نه پاک به شي. ګوره هغه خپل وس وکړو، دروازې ته روان. زلیخا وایي زه دروازې چابیانې خو ما سره دي، خو چې څنګه روان شو دروازې ته دروازه ورته قدرتي کولاو شو. الله بیا مدد کوي، تر ګناه نه ځان ساتي، الله مدد کوي. بله دروازه، بله ټولې کولو شي. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. دي مخکې دې ښځه ورپسې چې هلک قرآن الله ښځې شاته نه لمن نه ونیوه، د زور لګو لمن وشلېده، دا خو خواهش په مخه کړې وه، په ځان نه پوهېده. دروازې نه بار یوسف علیه السلام هم ووت، زلیخا هم ورپسې ووته. بادشاه ناست دی، د زلیخې خاوند ارسي ولیده. دا څه وشو؟ زلیخا هوښیار، خلک هم حیران، وزیران مشیران ډېر خلک خپلو کارونو له راغلي دي، درخواستونه ورسره دي. دا څه وشو؟ دا زلیخا خو سترګې پې پټې دي، خپل غلام پسې منډې وې، لمن یې نیولې دي. فوراً الزام په یوسف راواړو چې د مانه د مطالبه کړې، ما ته یې لاس واچولی. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب عليم. ستا خدي ته چې څوک لاس واچي څه به ورسره یا به جیل کې چې یا به سخت عذاب ورکړي.
نو چې ګوره داسې د بادشاه په مخ کې ښځې دوړي نو خلک بیا د بادشاه طرفداري کوي د یوسف غریب تابعداري څوک نه کوي ټول وی ښځه ټیک وایي نقصان د یوسف دی هغه وی هي راودتني عن نفسي ما ته دې لاس راچولې جګړه جوړه شوه قرآن کې الله وی وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين یو ماشوم دې کې لږ اختلاف د علماء شته خدا راجح قول دی یو ماشوم مور سره هغه ګوي شروع یو څو ماشومانو خبرې کړې یو پکې دا کلوي سړي دا ګوي ورکولا شلو کسو بوله خپل کې سپق منډلو کې دا څه کې بی بی پاکه دا غلطی دا یوسف دا خو چې ماشوم ورکوي خارق للعادت شی دی نو بیا خلک مانی هغه وی د یوسف کمیس وګوره کده مخکې نشلیدلی نو دې په ورته خدای ته ځان خلاصو غلطی را نه ده او کده شان نشلیدلی نو دې ته تختې داغې لمن نیولې د خزې غلطی ده ولما راى قميصه قد من بين دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس یو شان نشلیدلی دا قرآنی خسته دی یوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف بس دا خبره باندې کانه کېده او خدای ته وی بس بخنه د خدای نه وغواړه غلطي ټول ستا ده نو هغه هلک یوسف علیه السلام ته وی زه هغه ماشوم یم چې تا له مې ګوۍ کړې ده ستا صفایي مې کړې ده اوس راکېږه لکه نه نو یوسف علیه السلام قلم ورغورځو بچي لیکه ځان ته چې څومره لیکې ولیکه نو فوراً جبريل علیہ السلام راغی وی دا دې څوک که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي نو حضرت یوسف علیہ السلام وی الله زما صفی یې راوستې ده که ده زما دپاره ګوۍ نه مې ورکړې زما خو پیغمبر هم زما جامه به داغدار شوې وه نو د پیغمبر خو خدای د ګناه نه پاک ساتي چې لږ داغ هم زما په جامه راغلی وي برباد کړو یا مې چا خبره نه منله تا خو د لیخې ته لاسه کړولې که ما زرهاوې کې نه خو خلکو به زما خبره نه منله ده زما صفی کړې ده الله فرمایل ای یوسفه چې کوم بنده زما صفی کوي او سبحان الله وي نو د قیامت پر ورځ به قلم ورونه غورځوم چې کوم جنت دې خوښي ځان پسې دي څونه فایدې دي په دې چې څومره دوستان یې ټول بدا وایه که خیر انشاءالله یو ځل ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم زنانو تم ویم تاسو تم ویم مسافر چې کم اوري هر څوک چې اوري نو سل پیرې به که خیر انشاءالله ډېره ښه ده استغفار ځان له د ثواب شی دی